نو د منظور پښتون په نوم باندې ناکامه سیاست مه کوئ، د پی ټی ایم په نوم باندې ناکامه سیاست مه کوئ. راشئ نرانې ورسره ودرېږئ. ولا تاسو په افغانستان کې سرې خولۍ ولې پرېښودلې؟ سره خولۍ زه څه کړم؟ سره خولۍ ما ته ډوډۍ راکوي، سره خولۍ سنت ده، سره خولۍ مستحب ده، سره خولۍ فرض ده. پر پدرم نه حالات څه ولې د افغانان په قراره باندې نه پرېږدئ؟ کومه ورځ تاسو د منظور پښتون خلاف خبره مونږ نه اورېدلې ده؟ ویلې مو دي څه؟ که نه تا غوندې امریکا کې کینو بس غرب او غروب او کته او پورته مه کوئ. هغه خلک خپل کار ته پرېږدئ، هغه خلک خپلې مبارزې ته پرېږدئ. له هغوی سره ظلم ده، له هغوی سره جنایت روان ده، له هغوی سره وحشت روان ده. هغوی به په خپله جنرال صاحب تاسې اوس په دې سختو حالاتو کې د موږ ملاتړ کوئ که نه؟ لکه څه رقم ملاتړ؟ کوم ملاتړ؟ د چا ملاتړ؟ څه رقم ملاتړ؟ هغه که مالي دا د موږ منظور دا د پی ټي ایم ملاتړ تاسې کوئ که نه؟ ډېر سخت حالات ده په پښتنو باندې. څه سخت حالات دي؟ بمبار یې در باندې کړی ده، چاپه یې در باندې اچولې ده. خو د تاسو سخت حالات هغه دي چې د اوبو ټانکۍ درته سورای کې ویله چې موږ د کربلا مجاهدین یو. په تاسو څه سخت حالات موږ تش لاس یو جنرال صاحب، موږ تش لاس یو، هغوی سره توپکونه دي. تش لاس نو زه مجبوره تا ته د 45 لاس کې درکړم. نو تش لاس خو ټوپک راواخله، دره له ټوپکونه ډک ده. د عمران خان خو تش لاس ده. نن دې ولیده چې په اسلام آباد ورننوته؟ ولا جنرال صاحب کوم په حق په دې غټو اسلحو داسې لاس ورته ووهئ پوه شوې. که چېرته راجیګ سو ځتي داسې خو مه کوئ. قرآن ته وګورئ، مونږ تش لاس یو، مونږ تش لاس یو. ډکه لاسونه دې ډک که نه؟ زه خو یې تا لاس نه شم ډکولی. زمری دا هماغه خبرې وې چې مونږ تا متې کولې. دا هماغه خبرې دي چې مونږ د الله سره غوښتنه کوو چې منظوره ځوانې د تا له سټیج نه د میلو په شکل پښتون، د اچکزي په شکل پښتون، د اسلامیست او د اسلامګرا په نوم مذهبي د تا میکراپون د تا سټیج استعمال نه کړي، ځکه دا پاک سټیج ده. تر اوسه د خلکو نه هماغه کار وسو. نن میلو راغی، میلو ته چا وخت ورنه کړ. میلو ته ویې لکه سټیج ته وخته خلک د په تیږو ولي. میلو وایي مونږ د ازادۍ خبره نه کوو. میلو ته به څنګه د ازادۍ خبره وکړي چې د تا په حکومت کې له 2006 نه تر 2011 کاله پورې وزیرستان، سوات، باجوړ، خیبر تا د پاکستان په پاوج باندې لوټه لوټه کړه. د تا حکومت تا عدم تشدد والا وې چې څومره تشدد دی وکړه. تا عدم تشدد والا وې چې د سوات د پښتنو د واه معتصما غږونه کول، چا یې غږ نه اورېد. عزتونه په کیمپونو کې لوټ سول، په لارو کې لوټ سول. هغه بې ناموسۍ چې اوښتې هغه خو بېله خبره ده. نو دغه سټیج به زه درته وایم باوري یم چې دا به هغه خلک چې اکسپایر شوي دي، اکسپایر شوي د لر او بر ټیکهدارانو ته به دا مایک هېڅ فایده ونه کړي. دلته ذهن سازي سوې ده. دلته مخکې نه چې راځي ورته وایي چې لومړی خو به د افغانستان په بر وطن په حکومت باندې هېڅ غرض نه لري. د خلکو حکومت ده، راغلی ده په زور ده، په رضا ده. دا به نه وایي. هلته هغه سیاست به ما سره نه کوي. دلته به ما له ظلم نه ازادوي، دلته به مې ازادوي. هغه خلک غیرت هم لري، زور هم لري، همت هم لري، د ازادۍ په خوند هم پوهېږي. د هغوی باندې که سخت دی، په خپله د راجیګ له حکومت نه د خپل حق وغواړي. دلته زه راجیګ سوی یم، هغه ما سره کار نه لري. همداسې میلو ته نن ویلي، دا نن یې ورته ویلي چې سټیج ته جیګ سه، خو د آیین خبره به هم نه کوې، د قانون خبره به هم نه کوې، د عدالت خبره به هم نه کوې، د چیف جسټس خبره به هم نه کوې. او بره زما مشران ورونه دي، غټ غټ قومونه دي، هغوی سره به هم غرض نه کوې، هغوی ته به هم څه نه وایي. نو بیا به ایملولي وایي څه شی چې دا خبرې نه وي. ایملولي به وایي څه شی؟ لر او بر. خدا معنا نه ده چې لر او بر یوه خاوره. پوه شوې؟ راضي به ازادي به هم راځي. ما درته ویلي مزال لنډ ده،
دعا کوئ چې خدای دې دا ځوان رهبر پښې نه ښویوي، خدای دې له باده سترګو وساتي، دا خرڅ نشي، خدای دې هغه سات نه کوي. مونږ خو ډېر رهبران خرڅ ول پاچا صاحب، د جهادي تنظیمونو پسې خپل بچیان مو قربانۍ ته ورکول خرڅ شول که نه؟ 10 کاله مو محمود خان ته څڼې اچولې، د دوی ډول ته ګډېدلو خرڅ شو که نه؟ 40 کاله 80 کاله مو باچاخانۍ ته ډول وهه، دلته مو په جلال آباد کې لوی زیارت ورته جوړ که خرڅ شو که نه؟ په جمهوریت کې مشران خرڅ شو که نه؟ په کمونیزم کې خرڅ شو که نه؟ دا پاک خلک خو په درېدلي دي، په هر نعرې پسې درېدلي دي. که کمونیزم ورته ویلي ډوډۍ کپړه مکان هغه پسې درېدلی، که مجاهد ورته ویلي ازادي هغه پسې درېدلی، که جمهوریت ورته ویلي چې زه درته دا کوم هغه پسې درېدلی. نن طالب پسې ولاړ دي. دا مظلوم ملت خو په هر نظام پسې درېدلی ټکول سوی ده. په خدای نن یو دردونکې خبره پاچا صاحب راته وکړله. زمونږ کلي ته راغلی و، سبزي یې خرڅوله. مال څنګه د کاروبار دی؟ سراچا غواګۍ موټر به پیدا کړی ده تی. وای شکر ده، خوشحاله یم. مخکې مې 300 ګټلې، اوس 200 ګټم. خو مخکې به وای چې له پاخه سره که اخواته سم، طالب به راته ویلې دا د حکومت جاسوس ده. چې له کلي به مې سبزي به مې خرڅه کړه، چې بېرته به پاخه سړک ته راغلم ویلې به دا د طالب جاسوس ده. هره ورځ مې بچیو ته ویلې چې بېګا کېدی شي زه رانسم. له پاخه سړکه چې بار یې کلیوالو سیمو ته لاړ شي، سبزي وړې میوه وړې، چې هلته یې خرڅ کړي 5 روپۍ وګټي، طالب وایي دا جاسوس ده. پاخه سړک ته چې راغی وایي دا له کلي نه راغی دا جاسوس ده. قسم خدای دې خبرې ماته سخت زور راکړه، او دا واقعیت. نو مونږ خو په دردونو کې، په وینو کې، په غوښو کې، په یتیمانو کې، په کفنونو کې، په انفجارونو کې چې ټوخ وهو، اوس هم د سینې نه د باروتو دود راوځي. مونږ خو په باروتو کې لوی شولو. مونږ نه غواړو چې کوز خیبر دغسې شي، شوی ده له مونږ بتره شول. خو له دې وروسته باید دغه سیاسي اړخ دا ټول یو طرف ته کې دغه ظلم نه ځان خلاص کی، له دې جبر نه ځان خلاص کی، دا محکوم وطن آزاد کی، و د په شناختي کارت کې زه د سپیداري وکم. دا شناختي کارت ده پاچا صاحب. زه تا ته وایم راځه، زه تا ته یو څه درکوم، ته خبر نه. فرض مثال د پاکستان تذکره درکوم، ورته خوشحاله تذکره درکوم. خو دغه د پاکستان شناختي کارت پسې پوهېږې دا تا څنګه واخیسته؟ اول ته 10 لکه قرضداری سوې، فامیل ته دې واخیسته 10 کسه فامیل یې 300 لکه قرضداری سوې. نو ته په دغه شناختي کارت کې ولې امتیاز نه کوې؟ پاسپورټ چې واخلې، که جاپان ته هم لاړ سې وایي دا سوالګر ده، سعودي پاچا یې چغې وایي دا سوالګر مه رالیږئ، هند ته هم لاړ سې سوال کوي، چین ته هم لاړ سې سوال کوي. دوی خو تجارت دپاره نه ځي. نو په دغه پاسپورټ کې زه دا د تا 45 سو همدا نو پاسپورټ سو، احسان هم ته کوې. وروره په افغانستان کې زه انار خورم په 50 روپۍ کیلو، یو پښتون په پېښور کې چې زما د وجود برخه ده په 1500 روپۍ کیلو خوري. صحیح ده؟ زه دلته هندوانه یوه دانه اخلم په 50 افغانۍ، هماغه پښتون چې د ما د وجود برخه ده، د ما عزت د هغه هندوانه په 600-800 روپۍ نسي اخیستلی. ولې؟ زه هیڅ قرضداری نه یم، بلکې د تیر جمهوریت 9 اربه ډالر د امریکا په سټیټ بینک کې دي